تازه خبر، جنرال مبین له زندانه خوشي او ټول امتیازات ترې واخیستل سول. سلامونه قدرمنو لیدونکو، سلام افغانستان یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. جنرال مبین وایي له نظامي محکمې په ضمانت خوشي سوم. په ټولنیزو رسنیو کې په جنرال مبین مشهور د طالبانو مشهور مدافع د خپل رژیم له نظامي محکمې په ضمانت د ځان د خوشي کېدو خبر ورکړی. د هغه په وینا 20 ورځې په زندان کې و او د اختر د تیرولو لپاره له زندانه خوشي سوی. مبین نه دی ویلي چې دی ولې بندي سوی و او څه ډول دوسیه لري. نوموړی د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ په لومړیو څو میاشتو کې د کابل امنیه قومندانۍ ویاند و، خو وروسته په کابل او کندهار کې څو ځلې بندي سو. جنرال مبین څو ځله د پاکستان، ایران او خپل طالب چارواکو خلاف توندې نیوکې کړې وې چې د ځینو په باور د بندي کېدو یو دلیل یې همدا توندې څرګندونې دي. د هغه منتقدان بیا باور لري چې هغه له طالب مشرانو سره له خپل شناخته ناسمه ګټه اخلي او هم یې د خیریه فعالیتونو لپاره ټولې کړي بسپنې د شخصي موخو لپاره استعمال کړي. مبین دا تورونه رد کړي، خو طالب چارواکو یې د نیول کېدو او خوشي کېدو دواړو په اړه څه نه دي ویلي. همدارنګه زاویه نیوز رسمي رسنۍ لیکلي پر طالب مشرتابه تر انتقاد وروسته طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې له مبین خان څخه زرې موټر ساتونکي او د خیریه بنسټ د فعالیت جواز اخیستل سوی دی. سمیع یوسفزی وایي د طالبانو د استخباراتو له لورې د مبین خان ټلیفونونه پلټل سوي، ډیلیټ سوي پیغامونه یې بیرته ګرځول سوي او موندل سوي دي چې نوموړي په خپل منځي واټساپ پیغامونو کې طالب مشرانو ته سپک الفاظ کارولی دي. همداراز د خیریه بنسټ لپاره په ټولو سوو خیراتونو کې هم هغه پراخ فساد کړی دی. مبین خان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په لوګر کې د یو مفشن کور څښتن سو او کاروبار یې وغوړېد. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. تاسې د جنرال مبین په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره همدغه ویډیو کې کمنټونو کې شریک کړي او د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره سلام افغانستان یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې، د الله په امان.